أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أطيعوا الله ورسوله تابعداري وکړئ د الله او د رسول داغه ولا تولوا عنه او مولي داغنا وانتم تسمعون او حال دا چې تاسو اورئ قرآن او سنت. يا أيها الذين آمنوا د دې آیت نوالا دویشتمو آیت پورې په دې آیاتونو کې قوانینم دي او په منافقانو او مشرکانو باندې ردونه هم دي او مؤمنانو ته تنبیحات هغه هم دي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله ورسوله تابعداري وکړئ د الله او د رسول داغه ولا تولوا عنه او مولي داغنا. د دې علما دوا مطلب ذکر کوي. یو مطلب دا دی ولا تولوا عنه او مولي عن الرسول د الله د پیغمبر د تابعدارینا، یعنی د نبی له سلام نه مولي سره د دینا چې تاسو د دې پیغمبر خبري اورئ نو پکار دادا چې بیا تاسو د دو تابعداري هم کوي. اسی اوریدل بغیر د تابعداري نه د خو څه پیدا نه ور کوي. ګور علم د دې لپاره دی چې انسان په دې علم باندې عمل وکړي او چې کله په علم باندې عمل انسان ونکي نو بیا د علم او څه فائدہ هغه خو نشته. نو دا آیت دلیل له پدې باندې چې څوک د قران او د سنت د خبر شي نو پکار دادا چې بیا په غیبانه عمل وکي. زمون ډیر مسلمانان د قران او د سنت نه خبر نه دی او که خبر شي نو بیا په قران او سنت باندې عمل کوي نه رسم او رواج او غیرانه ولې. او دوی مطلب دا دی ولا تولوا عنه او موليو د جهاد نه جهاد هغه پرې دیمه وانتم تسمعون او تاسو اورئ قرآن لرا ولا تكونوا كالذين او مکیږي پشان دا کسانو قالو چې ویلی وا سمینا واوردل مونږه وهم لا يسمعون حال دا چې دوی نه دی اوریدلی پزل سرا. ولا تكونوا كالذين دلتا منافقان او مشرکان مراد دي چې قران کریم به اوریدو خو گویا کی چې نو اوریدلې سکا زلنه نه اوریدل سوچ او فکر هغه به نه کوله یا به د منافقت نه توبه به نه استلا
سورة النساء 81 نمبر آیت مبارکہ یو اتیایمو نمبر آیت مبارکہ کی ویا 81 نمبر آیت کی ویا یو اتیایم آیت کی ویا وَيَقُولُونَ طَاعَةُ اللَّهِ او وای منل دی من الله وَيَقُولُونَ طَاعَةُ اللَّهِ دوی زمان کارو طاعت دے خو کلا چې بیا وقت راشي نو بیا دا غینا تخته کیا ډیر خلق به ویا یرجی زتا بیدار موایا خو چې بیا موقع راشي نو بیا په موقع کې باندې وای چې په ژوند دی او د سپینه ګړاندې وي بیا به منډه ویا بیا به راټینګ نه کی یا بعد نیم سله هغه به در تبخلی باندې و یرجی استاد تابعدار ما خو چې بیا ورته د کار وی نه بیا به دوربین کې ښکاری نه چې د کار د طبيعه سکوي نو بیا خو هغه کار کوه کنه ولا تکونو مکیږي کلذین پشاندا کسانو قالو چې دی ویلو سمینا واوردا مون وهم لا يسمعون او دی نو اوریدلی پزله باندې تفسیری منار کې ویا چې دا هغه چا تم شاملېږي چې آیاتونه اوري او بیا ویرجی د آیاتونه د پلان کې کافرانو بارک دی او د منافقانو بارک دی سره د دینا چې هغه مرض په د کې په خپل باندې وي ولکه چې دا د هغه بارک او خدا ستا بارک هم دی کنه نو په کاردار چې ځان ته نه وساته الا شر الدواب یقینا بدترو د زنده سرونه عند الله پنځ الله سمو کان دي د حقنا البکمو چاړه ګاندي الذين عاكسان لا يعقلون چې بعقل لدي الا شر الدواب دی کافرانو او د منافقانو یو بدو مثال بیان شوی دی کم خلق چې خبره واوري او پزله باندې داغي قرار نکیا الله ویو دا بدترو د زناورونه دي زکه چې کله دوی د عقل او د فهم او لرلو باوجود ایمان نه راوړي نو دا بدترو د زناورونه دي زکه هغه زناورو د عقل نه محرومه ساتل شي دي سورۃ اعراف یوصل یو کم اتیایمو نمبر آیت مبارکه کی ویا یوصل یو کم اتیایمو نمبر آیت کی ویا د سورۃ اعراف هغه کې ویا ان شر الدواب یوصل ولقد زرعنا لجهنم او خامخا یقینا پیدا کړی د پاره د جهنم کثیر من الجن ډېر د پیرانو والانس او د انسانانو نه لهم قلوب دوی لرزلون دی لا يفقهون بیا پاغی نه پوهیږي ولهم عیون او د دې سترګې دی لا يبصرون بیا لیدل کې پاغی باندې ولهم آذان او دوی لپاره وګونه دی لا اسمعون بیا اوریدل کې پاغی باندې الله وی اولئک کالانعام دغه کسان پشانو د زناورو دی پشانو د ډنګرو دی بل هم اضلن بلکې دوی ډیر زیات گمراه دي اولئک هم الغافلون
دا کسانو دوی نا خبر دی کل انعام بل هم اضل ګوره د ساروی کار څه دی خوراک اوس کا کوي نور په دې باندې نه پیږي نو ده هم د ساروی نه بدتر دی ګوره انسانو دا اشرف المخلوقات دی خو کله چې دی بیا ځان کی پوی رانولی ځان کی عقل رانولی نو الله ویو دا ناکارا په زند سرو کې دی ولو علم الله فيهم خيرا کمالوم الله تا پدې کې خیر یعنی طلب د حق لاسماهم خامخ اورول به دوی ته یعنی په کړي به ولو اسماهم او کوي روي دوی ته او په کلی لتولوا وهم موردون خامخا دوی مخالوي او دوی همیشه مخو اړون کې دي ولو علم الله فيهم خيرا پدې کې د کافرانو منافقانو په افسوسناکو حال او ناکاروالی باندې بے خبری باندې زیات رڼای اغا چولې دا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم علامہ ابن کثیر رحمه الله وی لافهمهم لهم ما صحيح ولا قصد لهم الى العمل الصالح الصحيح د دې خلق اول صحیح په نشته ده به نیک عمل ته صحیح اراده نشته ده ډیر خلق هغه داسې وي دا نو یو چې یره جیزه پوښما بس هم دغه شان جاهل هغه وګرځي او که بیا پوښي خلی کینه بیا عمل ته اراده نه یا دا نو چې یره جی وسو خود په دی باندې پوښما پکار دا چې وسو ز په دی باندې عمل وکم لاسمعهم الا افهمهم یعنی دوی به پاغبانی په کله وي خو لیکن دوی کې هیڅ خیر نشته ځکه الله دوی په نکللا الله ته پتا وا کدا خلق زپویکم نو بیام دی خلقو کې تکبر ده بیا مو دوی اولی نو الله رب العزت دوی په نکللا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا لله قبول والے وکړي د حکم د الله ولرسول او د رسول اذا دعاکم کله چراو بلی تاسو هغه ستا لما یحییکم چې ژوند کوي تاسو وعلموا پوشی ان الله يحول بین المرء وقلبه چې بشک الله پرده کیږي په میاند سلی او د لدا کې وانه الیه تحشرون او یقینا خاص هغه تبا ورجمه کولای شي تاسو په دې آیت کې یو بل قانون دی استجابت الله والرسول یعنی الله تعالی ایمان والو ته حکم کړي دی چې کله چې نبی علیہ السلام تاسو یو شی ترابلی چې تاسو د پاره د ژوند سبب وي نو د دوی خبره اومنه ظاهرا اومنه یا باطنا اومنه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول استجابت معنی صدا نو علماء ویا هي الاجابه بعنايه واستعداد یعنی خبره قبل ولا په ډیر اهتمام او ډیر تیاری سره نو او مطلب وداره چې کله تاسو ته معلومه شو چې په ما پتا سو باندې طاعت او پرس کړي دي
نو کله چې تاسو ته زما پیغمبر کمه خبرې ته را بلین نو هغه اهتمام سره قوت سره هغه قبول کیا لکه سورۃ بقره کې وای خذوا ما آتیناکم استجیبوا لله قبولتیا وکي د پاره د الله ول رسول د پاره د رسول اذا دعاکم کله چرابلی تاسو لما یحییکم اغسطا چې تاسو په ژوند کوي لما یحییکم تفسیر زاد المسیر کې ویا لما یحییکم اغسطا چې تاسو پاغي باندې ژوند کوي لما یحییکم هغه سوچ تاسو پاغي باندې ژوند کوي نو لما یحییکم هغه سوچ تاسو پاغي باندې ژوند کوي نو یو قول دا دی چې مراد د دین ایمان دی او دویم قول دا دی چې مراد د دین تابعداري د قران کریم دا او دریم قول دا دی چې مراد د دین جهاد دی زکا ابن قتيبه ويا هو الجهاد الذي يحيى دينهم ويعليهم او بل قول دا دی چې مراد د دین هغه اسلام دی مراد د دین اسلام دی او بل قول دا دی چې مراد د دین احیاء امورهم ژوند کولو د کارونو د دوی دی ژوند کولو د کارونو د دوی دی حدیث کې راځي ابو سعید بن المعلا ویا ما جمعات کې موز کاو ما ته نبی علیہ السلام आवाज وکړو زوران لما مون میوکو او بیا داغي نورستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالما نو ما ته نبی علیہ السلام ویل چې تو ول رانلې ما چې کلا تا आवाज کاوه نو دی ما ورته ویل اے د الله پیغمبره ما مونږ گاو زکا زورستر عالما نبی علیہ السلام علم یقل الله استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ایتا دا نه دی اوریدلی چې قبول والے وکي د الله او د الله پیغمبر کله چې تاسو را بلی ګور ما درته आवाज کاو نو تعالی په کار داو چې ته زما خوا راغلې وې هغه خو صحابه وکنه صحابه کې کمال داو دی وی ما ویل ولنو اید الله پیغمبر ولا اعود ان شاء الله بیا به انده کې داسې نکوم آینده کې به داسې نکوم چې تاسو څنګه आवाज کوئ نو زه بیا سم دسته برا زمونږ د مسلمانانو غمونو ته وګوره خادای ته وګوره چې غم پراشي ورته یره جی دی کې د الله پیغمبر طریقه دارا دی یره بس دا غم چې لاړ شي بیا به د پیغمبر طریقه باندې عمل وکاو ها د پیغمبرو طریقه باندې به عمل کوو او چې خادي پراشي تو ورته لکه دی کې د الله پیغمبر طریقه دارا نبی ابو یره جی او دا خادي تیر شي بیا به پیغمبر طریقه باندې به عمل کو دلته یو کس مور امړه نه کور والے امړه وی بس استاجی ته څنګه وینو بس سنت طریقه باندې عمل کو ما ول تمن له دوکې راکې بیا بل ورځ څه زمانہ بعد مور امړه الګه دا پټیم باندې خوځ کړه الله پیغمبر ویلي اسرعوا بالجنازه نجنا بین خرابېږي مالا بی پټول عمر کې نه خرابېږي داسې پریزر راوتلې دي چې پریزر کې دی والله کې پټول عمر کې خراب شي نو چې کله ورته پته لګيږي چې دا مړ نه
لګزر خرابېږي نبی ابو یرجی بس په شریعت عمل کو استاد جوای ښه بچ ته څنګه وې بس مونږ او چې کله بیا دا غینه بیا به کله ویا بین خرابېږي او کله به دادا نه خرابېږي هلکه د الله پیغمبر ویلی دی جلتی پکې کوا نبی ابو جلتی کې د الله پیغمبر به مانی نو دا ابو سعید ابن المعلا ویو ما ویلې د الله پیغمبر بیا بدا سین کوما او نن سبا وګورئ زمونږ د مسلمانانو چې څومره د الله د پیغمبر طریقې هغه په مال کېږي او د خپل د لاندې کېږي او مونږ یې چې زخیر دې موقع کې کدا سنت طریقه خراب شله نو څه خبره ده ای به خیر ده بل موقع کې با نو بل موقع کې بیا بل سره ټول عمر د الله او د الله پیغمبر طریقې ضایع کړلې او رسمونو رواجونه هغه راواغستل الکه مونږ وایو د الله پیغمبر طریقه دا نه ده د مړي د کور نه مړي واله خلکو له پکارداري چاغي باندې وخوري نه دی به یې دا ملمانه د کلی په ډوډۍ باندې نه کېده نو ملمه تاله جنازې لراغله کتاله ډوډۍ لراغله ده عجیب کار دی عجیب خبره ده او بیا چې تیاری کی نو زمونږ عوام یاره استاد ولې تاسو دا نه وایي چې تیار غلبه نه خرابه هلکه نو شریعت دا ویلي کنه دا تیار ورته پرېږده چې ورته ورسته شي چې بیا یې څوک نه پخیه نو زمون خلکو هغه خو ورته ټینګېږي نه که نه نو بعضې نیم خلکه چې چا سترګو کې څه نه څه حیا نو هغه به مونږ سې کوي چې ورګه استاد پناه شي نو بیا به تې غوری را دې خوا کو او چې نه استاد یې تې پناه نه نو بس بیا مخې بیا به دې ته نه ګوري بس بیا به پې ورځي یو ځل پورې غاړې ما جنازه کوله جنازې ټیم کې خلکو دا وریجې راوړل یو کس ماته ویل استاد ته به د اخري رکعت کې لږ وګت نه شي ما ویل د دې ظالم مطلب دا دی چې استاد خو د وریجو تر ډینګ نه و د دې سوچ کې بتلی چې دا به څنګه خورو مې ظالمه خو دعاګانې مې پکې ویلې که نه مال نور څه خو دغه سوچونه مې نه کول استاد چې کومې خبرې ته فکر دی مال دغه شیز والا نه یم الحمدلله مال زه چې په کومه ورځ پیدا شوی یم هغه ورځ د مړو خلکو وه ما زه کور په دغه ورځ باندې سړه روټۍ خورم هغه د وریجو او د غوښې نه ډېر خوند کوي خو ما ویل دغه شیز ته زما سوچ او فکر نشته زمونږ خلک یاره جي ابۍ نه خرابېږي او کله به څوک یاره جي دا نه خرابېږي که نه کې غوښه مخه نشته دی هغه خو ټول تش هډوکي دي نو هډوکي خو نه خرابېږي خیر دی که جنازه م سباله وکړله وایي مه راځي ما ویل ته څه وی چې دا استاد مې په هغه ورځ باندې دوکه که ولې دا استاد نه پوهېدو الحمدلله په دې ډېرو بعضې خبرو باندې هغې باندې موږ پوهېږو نو لما یحییکم هغه څه چې تاسو پې ژوندي کوي نو انسان ژوندی کېږي په څه باندې قرآن او سنت باندې زمونږ د خلکو زړونه هغه مړه دي ولې مړه دي وجه دا ده چې د خلکو تعلق د قرآن کریم سره نشته واعلموا ان الله يحول بین المرء وقلبه پوه شئ یقینا الله پرده راولي په میاند سړي او د زړه د هغه کې يحول بین المرء وقلبه الله پرده راولي په میاند الله د انسان او د هغو ترمنځ پرده کیږي او د دې علما ډیرو مطلبونه ذکر کوي یو مطلب داره الله خپل بندگانو ته ډیرو زیاتو نږدې دی لکه سورۃ قاف کې وایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید چې مونږ انسان ته دغه د شادرګ نه زیاتم نږدې یو مطلب داره چې الله د زلونو په پټو خبرو باندې پوهیږي نو په دې وجه بندله د خپل الله نه غافل کېدلو هغه په کار نه دی دا نه چې یرجي الله غافل دی وانه الیه تحشرون او یقینا شان دا دی چې خاص هغه ته به تاسو راجمع شئ واتقوا فتنه او ویریږي په جهاد کولو سره د داسې عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا چې نه برسېږي کسانو ته چې ظلم یې کړی دی منکم ستاسو نه خاصتا یوازې واعلموا پوه شئ
ان الله شدید العقاب چې بشکا الله سخو عذاب والده. علماء ویو دا آیتو د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر بارک نازل شوه ده. یعنی الله مؤمنانو ته حکم کوي چې تاسو کافرانو سره جهادونه کوي او خپل ژوند کې چوپ او غلی هغه پاتې نشي. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين فتنه مراد علماء عذاب ده خاص یعنی واضح عذاب چې دغه مجرمانو ته نه رسیږي. کله چې دنیا کې عذاب راځي نو بیا ګوره دان چې پلان کې نیک دی د بد عذاب نه بچي او پلان کې ګناګار دی نو د عذاب بدل ورکول کیږي. دا آیت دلیل په دی باندې چې په ګناه او منکر باندې راځي او د منکر کوونکو د دواړو سزا هغه یو ده. ګوره یو سړی ناروا کوي او بل یو انسان هغه په دی باندې راځي دی نو د دې دواړو سزا هغه یو ده. عذاب چې راځي نو ټولو ته به یو شان عذاب هغه به رسیږي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله ورسوله او د رسول الله ولا تولوا عنه مولای داغنا وانتم تسمعون او تاسو اورئ قرآن لرا ولا تکونوا مکیږئ کالذین پشانا کسانو قالو چې دی ویلو سمینا من واورد وهم لا اسمعون دین واوردل پدلبانه. ان شر دواب یقینا لا کار د زناورنا عند الله پنه د الله سم کانال بکم چاړېګان الذين لا يعقلون کسان چې عقل نه لري. ولو علم الله فيهم خيرا کچره الله په هدل پدې کې د خیر لا اسمعهم خامخا قبول والے به کله په دیوانی ولو اسمعهم کور ولې وې دویتا بغیر د خیر نه لتولوا خامخا دی باولې دلې وې وهم مورزون دی راس کون کې دي. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا لله قبول تیاو کې د پاره د الله او رسول د پاره د رسول اذا دعاکم کله چرابل تاسو لرا لما یحییکم استا چې تاسو به ژوند کوي وعلموا پوښی ان الله يحول بين المرء يقين الله پردراولي پمند سلی او قلبي او دلدا کی وانه الیه تحشرون او یقینا شاندار چې خاصه غتب تاسو را جمع شي. واتقوا فتنه ځان بچی د عذاب اغنا لا تصيبن الذين ظلموا چې نه ورسیږي کسانو ته چې ظلم کړي دي منکم تاسو نه خاصه یوازې وعلموا پوښی ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکون کې ده. اللهم قوینا برضاک واتینا من خزي